أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. درېیمه مرحله هغه مرحله ده چې په ډلو ډلو خلق د الله عز وجل و دین او اسلام ته داخلېده. قبایل او اقوام په دسته جمعي او د ډلو پر شکل و مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره راتله او په اسلام مشرفه کېده، چې دې مرحلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلته پورې دوام وکړي، چې دغه رحلت د هجرت په 11 کال او د ربیع الاول په میاشت کې پیښ سو. اوس راسئ د مدینې منورې د ژوند اوله مرحله وڅېړو. دا هغه مرحله ده چې د هجرت په شروع کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دپاره نوی ژوند شروع کیږي. د هجرت څخه یوازې دا مقصد نه و چې مسلمانان د تکالیفو او آزارو، مشکلاتو او پسخندو څخه ځان خلاص کړي، بلکې هجرت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دپاره دا موقع هم ورکړه چې د یوه امن او امان په ښار کې یوه نوې ټولنه جوړه کړي. نو ځکه پر هر قدرت لرونکي مسلمان دا فرض وه چې د دغه نوې ټولنې او نوي وطن په آبادولو او جوړولو کې حصه واخلي او خپل ټول وس او توان د دغه مقصد د حاصلولو دپاره وښندي. او په دې کې هیڅ شک نسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولنې د جوړولو دپاره امام او قائد، لارښوونکی او هادي دی، او بې له منازعې او اختلافه د دغه کارو مشري د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وه. هغه قومونه چې په مدینه منوره کې اوسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره معامله وه پر 3 قسمه وه، چې د هر قوم حالت نسبت د هغه بل قوم و حال ته ډېر واضح فرق او مختلف شکل درلودی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر قوم یا هرې ډلې دپاره خاص مسائل درلوده چې د هغه بل قوم او ډلې د مسائلو څخه مختلف او بل شان وه. او دغه 3 قسمه ډلې داسې وې: اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غوره او مکرم، پاک او صالحه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دوهم، هغه مشرکان چې تر اوسه ایمان نو راوړی او دوی د مدینې منورې د اصلي قبایلو غړي او افراد وه، بلکې ځینې مشران هم وه. دریم، یهود، چې یهود بیا په خپله 3 قبیلې وه. اولا، هغه مسائل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو په سبب د هغو سره مواجه او مخامخ وو، هغه دا چې د مدینې منورې د ژوند کیفیت په تمامه معنا د هغه کیفیت او حاله څخه مخالف وو چې دوی په مکه مکرمه کې درلودی. مهاجر مسلمانان چې په مکه مکرمه کې وه، که څه هم دوی یوې کلمې سره راجمع کول او د ټولو هدف یو وو، مګر دوی په مختلفو کورو کې سره پاشلي وه، مظلومه وه، ذلیله وه، شړل سوي وه. دوی د هیڅ شي قدرت نه درلودی، امر او حکم د دوی د دین د دشمنانو په لاس کې وو. نو دغو مسلمانانو نسوای کولی چې یوه نوې اسلامي ټولنه په هغه مادو او شرایطو سره جوړه کړي چې هره انساني ټولنه ضرورت ورته لري. نو ځکه موږ وینو کم قرآني صورتونه چې په مکه مکرمه کې نازل سوي دي فقط د اسلام مبادی یا هغه اولني شیان بیانوي، او داسې اسلامي اوامر یا قوانین پکښې دي چې هر فرد یې په انفرادي ډول سره عملي کولی سي. په هغه اوامرو کې ښو
او د خیر وکارو ته خلق هڅول کیږي. مسلمانان په ښو اخلاقو امر کیږي، د رذایلو او کښتو کارو څخه منع کیږي. مګر په مدینه منوره کې د اولې ورځې څخه د مسلمانانو حکم د دوی په خپل لاس کې و او هیچا پر دوی حکم او تسلط نه درلودی. نو اوس و دوی ته دا موقع برابره سوه چې د تمدن او آبادۍ په کارو مشغوله سي، د معیشت او اقتصاد، د حکومت او سیاست په کارو مشغوله سي، جنگ او صلح ته متوجه سي، د حلال او حرام، عبادت او اخلاقو او داسې نور دینی او دنیوي مسائل په پراخه اندازه زده او عملي کړي. دوی ته اوس موقع مساعده سوه چې یوه نوې اسلامي داسې ټولنه جوړه کړي چې د ژوند په ټولو امورو او مرحلو کې د جاهلیت د ټولنې سره فرق ولري، بلکې په ټوله عالم انساني کې تر هرې ټولنې ښه او بهتره وي. او دغه د دوی ټولنه، د دوی اخلاق او معاملات د اسلامي دعوت دپاره یو ښه مثال او نمونه وي. هغسې ټولنه جوړه کړي چې دوی د هغې د جوړولو دپاره 10 کاله په مکه مکرمه کې قسم قسم عذابونه او تکلیفونه ګاللي وه. او دا دې هم درته معلومه وي چې د دغسې سالمې ټولنې جوړول نه په یو ورځ کې امکان لري، نه په میاشت او کال کې، بلکې د دغسې ټولنې د جوړولو دپاره ډېر وخت پکار دی چې په هغه اوږده موده کې شریعت او قانون جوړ سي او په تدریج سره د هغه شریعت په عملي کولو خلق تربیه کړه سي چې د دغه شریعت جوړونکی الله عز وجل و، چلونکی، جاری کوونکی او ښوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. جوړونکی الله دی، چلونکی، جاری کوونکی او ښوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. او صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم دغه شریعت او قانون په پراخه زړو سره قبلاوه، د هغه احکام یې پر خپلو ځانو عملي کول. د دغو مؤمنانو په باره کې الله عز وجل د سورت انفال په 2 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاته زادتهم ایمانا. یعنی حقیقي مؤمنان هغه کسان دي کم وخت چې پر دوی الهي آیاتونه وویل سي نو د دوی ایمان په زیات سي. خیر، د دغسې مسائلو تفصیل زموږ د بحث موضوع نه ده، نو د ضرورت پر اندازه مو هغه بیان کړه. دا هغه لوی کار و چې د مسلمانانو په متعلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سره مخامخ و چې دا د اسلامي شریعت، اسلامي دعوت او محمدي رسالت هغه اساسي مقصد او هدف و. خو بیا هم دغه کار هغه اساسي کار و، خو تلواري کار نه و. دا کار د وخت په تېرېدو سره کېدی، خو هلته نور داسې مسائل وه چې په اهمیت کې تر دې کم وه، خو تلوار یې غوښتی. هغه وخت مسلمانان پر 2 قسمه وه. یو قسم یې په خپله مځکه، خپلو کورو او د خپلو مالو سره وه، بله هیڅ پریشاني نه درلوده بې له هغه څخه چې یو سړی یې په خپل کور کې د معیشت دپاره غواړي، چې دا د انصارو ډله وه. خو په خپله د انصارو په مابین کې قبیلوي شدید نفرت، د زړو عناد او عداوت د ډېرې مودې څخه پروت و. په نږدې تیرو وختو کې یې ډېر شدید جنګونه سره کړي وه، او د مسلمانانو هغه بله ډله مهاجرین وه چې هر شی یې په مکه مکرمه کې ځینې پاته وو، فقط خپل ځانونه یې مدینې منورې ته رسولي وه. خپل مقدس وطن او اقارب، خپلوان او عزیزان، اهل او عیال، کور او کهول، مال او منال، دولت او ثروت، صنعت او تجارت یې ټوله په مکه مکرمه کې پرې ایښې وه. دلته نه د شپې د تیر ځای لري، نه د خوړلو شی، نه کار سته چې وي کې، نه مال لري چې شپه په تیره کې. او د دغو مهاجرینو شمیر لږ هم نه و، او ورځ په ورځ نور هم زیاتېده، ځکه و هر هغه چاته چې پر الله او رسول الله ایمان لري په هجرت سره امر سوی و،
او دا هم معلومه خبره ده چې مدینه منوره یو غني او ثروتمند ښار هم نه و، نو د مدینې منورې اقتصادي موازنه خرابه او متزلزله سوه. په دغه شکېدلي حالت کې اسلام دشمنو قواو تقریبا اقتصادي بندیز هم ولګاوه. خوراکي او ارتزاقي مواد یې د مدینې منورې څخه بند کړه، نو خود اقتصادي حالت نور هم خراب سو. ثانیاً هغه دوهم قوم چې هغه مشرکان وه، خو د مدینې منورې د قبایلو اصلي او اساسي غړي وه. دوی پر مسلمانانو کم تسلط نه درلودی، خو په زړو کې یې شک و او د خپلو پلرو د دین په پرېښولو کې متردد وه. مګر د دغه حالت سره یې د اسلام او مسلمانانو سره په زړو کې عداوت او چم نه درلودی، او ډېر وخت نه سو پر تېر چې و اسلام ته داخل سوه او صادقه مسلمانان سوه. مګر په دغه خلقو کې داسې خلق هم وه چې په زړو کې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره شدید عداوت او عناد درلودی، خدا یې په وسه نه و پوره چې خپل عداوت او دشمني ښکاره کړي، بلکې د وخت د مراعات په سبب مجبوره وه چې د دوستۍ او مودت اظهار وکړي. چې د دغو خلقو مشر او رئیس عبدالله ابن ابی ابن سلول و. څه موده مخکې د بعاث تر جنګ وروسته د اوس او خزرج قبیلو پر دې اتفاق کړی و چې دغه عبدالله به د دغو قبیلو دپاره د پاچا او رئیس په صفت سره مني، او تر دغه د مخه هیڅ وخت داسې نه وه پیښه سوې چې دغه دواړې قبیلې دې د یو چا مشرتوب قبول کړي. نو د ده د تاج دپاره یې ملغلرې او جواهرات سره یو ځای کړي وه چې ده ته د پاچاهۍ تاج ور جوړ کړي او د مدینې منورې پاچا یې وګرځوي. په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی او د ده قوم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور واوښتی. نو د ده په ګمان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده پاچاهي د ده څخه واخیسته، نو خود په زړه کې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر شدید عداوت درلودی. او کم وخت چې یې ولیده چې حالات داسې سوه چې وده ته پر شرک پاته کېده نفعه نه ورسوي او د دنیوي ګټو څخه محرومه پاته کېږي، نو د بدر تر غذا وروسته په ظاهره مسلمان سو، مګر په زړه کې هغه کافر و. هر وخت چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د ازارولو او تاوان رسولو موقع په لاس ورغله، خامخا به یې هغه کار کاوه. او د ده هغه نور ملګري چې د ده په پاچاهۍ کې به وزیران او رئیسان وای، او اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتګ سره هغه هم د دغه منصبو څخه محرومه سوه، هغو هم د ده سره د ده د شیطاني نقشو او دسیسو په عملي کولو کې کومک کاوه. او ډېر ځله به یې د مسلمانانو نوي ځوانان او ضعیف العقله کسان د خپلو دسیسو د عملي کولو دپاره د لاس آله ګرځول. ثالثاً یا درېیمه ډله چې هلته موجوده وه هغه یهود وه. دا هغه یهود وه چې د رومان د ظلمه څخه و حجاز ته راغلي وه. که څه هم دوی په اصل کې عبرانیین وه، خو پس له هغه څخه چې حجاز ته راغله په ژبه، په لباس، په عاداتو او اصطلاحاتو د عربو سوه. حتی د قبیلو او افرادو نومونه هم عربي کړه. د عربو سره د ښځو د طرفه دوستۍ هم وکړې، خو پر دغه ټولو سربیره یې هغه خپل ذاتي جنسیت یا قومیت هم وساتئ. په عربو هیڅ نه سوه ګډ، بلکې په خپل اسرائیلي او یهودي جنسیت یې فخر هم کاوه، او عرب به ډېر سپک او خوار بلل، تر داسې اندازې چې عرب به امیین بلل، یعنی وحشان او بیعقلان، پست او اراذل. د عربو مالونه یې په هره طریقه سره چې وي د ځان دپاره حلال او مباح بلل، لکه څرنګه چې الله عز وجل د دوی دغه قول او عقیده د سورت آل عمران په 85 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی بېشکه دغه کتابیانو به ویل نسته پر موږ باندې د دغه امیانو په حق کې هیڅ ګناه چې موږ یې مالونه وخورو. د یهودو په مسلک امیان و هر هغه چاته ویل کیږي چې یهود نه وي، او دغه یهودو د خپل دین د نشرولو دپاره هیڅ حماس او احساس نه درلودی.
بلکې د دوی سره چې هغه دینی سرمایه پاته وه هغه فال، سحر، کوډې او جادو وه، او په دغو شیانو یې خپل ځانونه اهل العلم او روحاني قائدان بلل. په کسب او پیسه ټولولو کې ماهران او استادان وه. د حبوباتو او خرما، د شرابو او لباسو تجارت د دوی په لاس کې و. واردات یې غله او شراب وه، صادرات یې خرما وه. بې له دې څخه نور هم تجارتي او صنعتي کارونه کول، او د عربو څخه یې څو چنده ګټې اخیستلې. یوازې تجارت یې نه کاوه بلکې سود او ربا یې هم خوړل. د عربو و شیخانو او رئیسانو ته به ډېر پورونه ورکول. هغو به بیا دغه مالونه په بې پروایي سره د دې دپاره مصرفول چې شاعران یې په خپلو اشعارو کې صفت وکړي او په خلقو کې یې نوم لوړ سي. خو چې بیا به د یهودو پورونه نه سوای ادا کولی، نو به خپلې زراعتي مځکې او باغونه پر هغو ګرو کړه. څو کاله به نه وه تېر سوي چې دغه مځکې او باغونه به د یهودو سوه. یهود د چمو او د سیسو، د فساد او شیطانتو خاوندان وه. د عربي او همسایه قبیلو په مابین کې به فساد او شیطانت جوړ کړي. په پټو چمو به په پرله پسې جنګو سره اخته کړه چې هغه به په ځان نه سوه پوه، او دې جنګو به په کلو دوام درلودی. هر وخت چې به یهودو ولیده چې د جنگ اور مړ کیږي، بیا به د هغه د تازه کولو دپاره شیطانتونه او فسادونه جوړ کړه، او دوی به آرام ورته ناست وه. په دغه اور کې به د عربو سوځل په پټه خوله سره لیده، او بیا به د قبیلو و مشرانو ته درانه د سود او ربا پورونه ورکول د پاره د دې چې د مسکنت او غریبۍ په سبب د جنګو څخه لاس وانخلي. چې په دغه کار سره یې دوې ګټې کولې. یو خو یې خپل یهودي کیان ساتلی و، او بل یې د ربا بازار تود و چې څو چنده ګټې یې اخیستلې او بې اندازې ثروت یې لاسته راوړی. او په مدینه منوره کې د یهودو درې مشهوره قبیلې وې. اوله بني قینقاع چې د خزرج متعهدین وه او کورونه یې دننه په مدینه منوره کې وه. دوهمه قبیله بنو نظیر. درېیمه قبیله بنو قریظه چې دغه دوې قبیلې د اوس متعهدین وه او د مدینې منورې د باندې اوسېدل. او دا هغه قبیلې وې چې همیشه به یې د اوس او خزرج د قبیلو په مابین کې جنګونه پیښول، او په خپله دغو قبیلو د بعاث په جنګ کې اشتراک هم وکړي. او دا معلومه خبره ده چې د یهودو څخه دا امید نه کېدی چې و اسلام ته د بېله بغضه او عناده په بله سترګه وګوري. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د قوم او جنس څخه نه و چې دوی د قومي عصبیت په سبب د هغه تر څنګ ودرېږي. او د اسلام دعوت صالحه دعوت و چې د پاشلو زړو په مابین کې الفت پیدا کاوه، د دشمنیو او عداوتو اور یې واژه، او په ټولو کارو کې خلق و امانت او دیانت ته رابلل. خلق یې په دې سره امر کول چې پاک او حلال مالونه وخوري، چې د دې ټولو معنا دا وه چې د یثرب عربي قبایل باید په خپلو مابینو کې الفت او محبت سره ولري. نو په دغه حالت کې خامخا دغه عربي قبیلې د یهودو د هغه شیطاني اعمالو څخه خلاصېدلې. د یهودو تجارتي رونق پای ته رسېدی، او هغه د ربا مالونه کم چې د دوی د سرمایهدارۍ اساس او مرکز بلل کېدی حرامېدل. بلکې د دې ډېر احتمال و چې دغه عربي قبایل ویښ او متوجه سي. کم باغونه او مځکې چې یهودو د ربا په معاملو ځینې اخیستې وه بیرته خپل لاس ته راوړي. کم وخت چې یهود د اسلامي دعوت په مفهوم پوه سوه او ویلې ده چې اسلامي دعوت غواړي چې په یثرب کې استقرار او آرامي راولي، د خپلو ځانو دپاره دغه ټول تاوانونه تر نظر وایسته. نو ځکه دوی د هغې ورځې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی، دننه په زړو کې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره شدید عداوت درلودی. که څه هم دوی په شروع کې دغه عداوت د ښکاره کولو جرأت نه درلودی، خو پس له څه مودې څخه واضحه او روښانه سو.
د یهودو دغه عداوت په واضحه ډول په هغه واقعه کې ښکاره کیږي چې ابن اسحاق رحمه الله یې د ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي. صفیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او د حیی ابن اخطب یهودي لور ده، او دغه حیی ابن اخطب د مدینې منورې د یهودو د مشرانو څخه و چې دا قصه به په وروسته کې راسي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفیه رضی الله تعالی عنها سره څنګه واده وکړي. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها وایي زه کوچنی وم او پر خپل پلار تر ټولو اولادو ګرانه وم. هر وخت چې به پلار ولیدلم غیږ به یې راته خلاصه کړه او په بغل کې به یې ونیولم. دغه رنګه پر خپل اکا چې ابو یاسر ورته ویل کېده هم ګرانه وم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی او په قبا کې یې واړول، سهار وختي زما پلار حیی ابن اخطب او زما اکا ابو یاسر ابن اخطب د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو دپاره ورغله او د لمر لوېدو سره ستړي هلاک غمجن او پریشانه بیرته کور ته راغله. صفیه رضی الله تعالی عنها وایي څرنګه چې زه کوچنی وم د هغه پخواني عادت سره سم مې و دوی ته ور علا کړه، مګر په دغه ورځ د هغه غم په سبب چې د دوی سره و یوه هم ماته ونه کتل. یوازې دا نه چې په غېږ کې یې ونه نیولم بلکې راته ویې هم نه کتل. ډېر غمجن او پریشانه وه. صفیه رضی الله تعالی عنها د دغه ورځې خبرې بیا په وروسته کې بیانوي او وایي وامې ورېده چې زما اکا ابو یاسر زما وفلار ته وویل آیا هغه دی؟ یعنی دغه سړی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی؟ پلار مې ویل هو والله. اکا مې ویل آیا تا وپېژندی او یقین دې سو؟ پلار مې ویل هو. اکا مې ویل نو د ده په باره کې څه نیت او اراده لرې؟ پلار مې ویل په والله تر څو چې ژوندی یم د ده دښمني او عداوت به کوم. سبحان الله، د یهودو دغه حال دی، په حق پوهیږي او حق ور معلوم سو، مګر پر دغه واقعیت سربیره د حق سره عناد او عداوت کوي. دا د یهودو خوی او عادت دی. د نن ورځې یهود هم هغه یهود دی او هغه عداوت. نه پوهیږم چې جاهل او بېخبره مسلمانان څنګه پر هغو اعتماد کوي. د یهودو د دغه عداوت او خیانت یو بل شاهد د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه قصه ده چې امام بخاري یې روایتوي. عبدالله ابن سلام د مدینې منورې د یهودو د لویو علماو او احبارو څخه و. دی وایي زه د خپلې خاله سره ناست وم، خبر راغلی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راورسېدی. د په لوړ آواز سره تکبیر ووایه الله اکبر. خاله یې په تعجب کې سوه چې عبدالله څنګه د دغه سړي په راتګ سره چې وایي نبي دی تکبیر وایي. نو خاله یې ورته وویل قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل خاله دغه سړی او موسی ورونه دي، هغه نبي و او دی هم نبي دی. خاله یې ورته وویل ستا پر حال دې افسوس وي، ته څنګه وایې چې دا سړی نبي دی؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل هغه ټوله علامې چې د نبي آخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر سوي دي هغه ټوله په دو کې موجودې دي. خاله یې ورته ویل ولاړ سه او ځان ته صحیح حال معلوم کړه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.